بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ربيعة بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ددي حدیث مبارک خلاصه مخی واورا او کوشش بمنګو تاسو کو چې په عمل کې د احادیث راولو او لفظي ترجمه هم زده کوا. ربيعه بن كعب رضی الله تعالی عنہ دا د نبی علیہ السلام په خادمانو کې د نبی صلی الله علیه وسلم د دروازې سره په جمعات کې د شپه تیروله چې کله په خپل کلی کې او مدینه منوره کې د دې لپاره چې نبی علیہ السلام د شپې په صحیحه کې را پاسيږي او زه ول خدمت وکم سہاجتي هغه ولا پوره او چې کله په سفر کې او نو د هم د وسره خوا کې شپه تیروله چې د نبی علیہ السلام د شپې چې کوم خدمتي شاغزه وکما نداوی یو ورځ د نبی صلی الله علیه وسلم سره زما شپه وا داغه په خوا کې زه ومه نو نبی علیہ السلام تما د اوداسه وبرا وړلی او دا چې کوم حاجتو نو مې ولا پورک مطلب مسواک او دغه شانتی پیزار سمول مسواک مې ولا ورک دا اوداسه وب دار سمې ته حاضر کړل. نو کله کله په خدمت باندې انسان ډیر خوشاله شي، مشر د خپل کشر نه او استاد د خپل شاګرد نه ډیر خوشاله شي. نو د الله نبی خوشاله شو، ماته ویل چې ته وایا چې زه د رب العالمین نه ستاره پارس شي وغواړم. دا اوس یو موقع وا بختور دی. نو ما ویل چې یا رسول الله ستا ملګرتیا په جنت کې د الله نه غواړم او ته زما لپاره د الله نه وغواړه. نبی علیہ السلام ورته وی د دین علاوه یو بل یو شی ته غواړي؟ ناغو ویل نه، کو دا بل شی غواړم هغه هم دا خبره ای چې ستا ملګرتیا مال الله په جنت کې را نصیب کی. عقل من انسان دې ته اوچت همت وای. د دنیا بادشاہي، د دنیا گورنری، مالونه، تجارتونه سر سپینزر نه غواړي، ځکه دا عارضی شی دی، دا ختمېدلو والده پانی دی. نو نبی علیہ السلام ماته یو خبره وکړه چې ټیک د زخه د الله رب العالمین نه ستاره پاره دا غواړم چې تا ما سملګری کی په جنت کې، خو ته به یو کار کې ته ډېری سجدي الله رب العالمین ته لګې. نو هغه ستا ډېری سجدي او زما دعا دا ملګری شي، نو ته به ورسېږي دغه مقام ته چې ستا ملګرتیا به ما سره په جنت کې راشي او زما ملګرتیا به تا ته الله در نصیب کی. نو یو به د الله نه سوال کو او بل به ډېری سجدي لګو مونږ او تاسو هم. نو الله موږ له دغه مقام راکړي، جنت ته هم رسي. ډېری سجدي الله ته کوي، نوافل کوي، فرائض مپریدي او ډېر نوافل کوي. اشراق منځ کوا، د ساختی منځ کوا، صلات ضحا چې وته وي، مازیګر مانځنه مخکې 4 رکعات نفل کوا، ماخستن د مانځنه رستا 4 رکعات په یو سلام باندې نفل کوا، تهجد کوا، اسعام نوافل مقدته ملایوي دا کوا. جون روان دی، شپې ورځې نږدې کیږي مرګ ته،
الله ته ډېری سجدي شروع کړي. الله دې موږ او تاسو ټول له توفیق راکړي چې زموږ د سجدي الله ته سم ډېری شي. لفظي معنی ته وګورئ. وعن ربيعة بن كعب رضي الله تعالى عنه، در ربيعة بن كعب رضي الله تعالى عنه روایت ده. قال دي ربيعة سبيلي دي كنت زعما أبيتو شماشبتي رولا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، در رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا. فأتيته نو زرالم نبی علیہ السلام تا بی وضوئه پوبود او دست ده غبانی وو بانی زور ده وضو ده اوبه ده او داسه او چې وو بانی پیخ شي بی وضو شي بی او دست وی وضو او چې وو بانی زیر شي ویزو نبی اغلوٹی او کوزی ته وی چې بکم معنی خلق او دست کوي. دلته په وو باندې زور دی نو اوبو ته وی درې معنی شو بګه ها. فاتیته نظر عالم نبی علیہ السلام ته بی وضوئه په اوبو دا او دس د هغه باندې یعنی اوبو می وته راوړي. وحاجته او په حاجت د هغه باندې مسواک وغیرہ دا حاجت وکنه او متحاضر کو. فقال ان افرمای النبی علیہ السلام لی ما تسل سوال وکا چې د الله نه زو غواړم ستاره پاره. فقلت نماویل اسألک از غواړم ستانه مرافقتک ملګرتیا استا فی الجنت په جنت کې. قال نبی علیہ السلام فرمایل او غیر ذالک یا غیر د دینه بل یو شی غواړي. قلت ما ویل هو دغه کم شی چې غواړم زاکم دقه دی چې مرافقتک فی الجنه. قال ان افرمای النبی علیہ السلام فاعنی تو مدد وکا زما سرا یعنی زه به دعام کومه او ته براسی او مددم کې چې دغه مقام ته تورسی. فاعنی نو مدد وکا زما سرا علی نفسک فخفل ځان باندې دی بکثرت السجود په ډیرو سجدو په ډیروالی د سجدو باندې. وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال د نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه روایت دی. قال دی نعمان بن بشير ویلی دی كان رسول الله صلى الله عليه وسلم او رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوي صفوفنا چې خامخا به برابر ول زمنګ سپونه به بالکل برابر اول په خپل پکې ګرځیدو د الله نبی په دې سپونو کې چې په وجنګوي یو بل سره اوږي وجنګوي مخکې رستمو درېږي یو شانتي ودرېږي دا سپونه به زم برابر اول حتی تر دې پورې به برابر اول کأنما گویا کې یسوي برابروي نبی رسول سلام بها پرې سپونو پسې القداها غشه گویا کې سم غشه پسې سېکه یو غشه پسې دسي برابرای یو شی چې څوک ولي او په نخکې نو یو سیس پسې داغي هغه شش او هغه نخوالي د قشان دی نبی علیہ السلام پر غشی باندې برابر اول. گویا کې نبی علیہ السلام په دې پسې غشی ولي او نخ بس سیده کوي حتی تر دې پورې را چې ولي د نبی علیہ السلام سی ولید دا خبره ان قد عقلنا چې یقینا په تحقیق سره منګه چلیز د کو عنه د نبی علیہ السلام نا. بس نبی علیہ السلام پوه شو چې خلکو چلیز د کو به نبی علیہ السلام پر منس کې پر سپونو کې نګر زیدا. ثم خرج برؤته يوما يورزي فقام ودريد حتى ترذي پوری کادا چې نږدې او یکبر چې الله اکبر وای تکبیر تحریم وای. جمیل راوته او خیردار چې خلکو چلی ذکرې سپونه به برابر کړي نو بس دارې کو درې دا په خپل زیبانی والله اکبر وی الله اکبر اعلان ویلې نږدې چې الله اکبر وای. نو فرآ رجلا ولد نبی علیہ السلام رجلا
داس یو سړی بادین چراوتی وا صدره سینه د هغه من الصف د سپنا لګوندې مخکې ولاړو فقال ان افرمایل د الله نبی عباد الله اید الله بندگانو لتسون صفوفکم خامخا بتا سو برابر وی سپون خپل او کنی برابر وی کنا نو الله بستاسو د زلونو او د مخونو په منځ کې د یو بل سره نفرتونه او اختلافات پیدا کی او حسدونه او بغضونه بینو سو ګوره کنا تبر یو سړی سره خپل یو ځای کې ابه نه تختی او سمخ کې ولاړی سرسته ولاړی او ګډ وډ ولاړی خاص کر زمنګ د احنافو ورونو جماعتونو چې ګم دي زمنګ د احنافو جماعتونو چې دي سب لچ ورشي ته به کو الله ته ندی ولاړ بی ترتیبا ګډ وډ پاغه سب کې هغه سیر او نور نه او کم چې د اهل حدیث خلق دي کنه چې د غي جماعتونو ته ورشي د عربو او د اهل حدیثو بالکل سپی مزیداری خستی خلی او لا يخالفن الله او یابا مخالفت را ولی الله تعالی بین وجوهکم فمنز د مخون استاسو کې او بل حدیث کې وسره بین قلوبکم هم راغلی دی رواهما مسلمون دا دوه حدیثونه چې کوم بیان شون دا مسلم نقل کړی دي الله دې فی د عمل کولو توفیق مونږ تراکي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله